سلامونه وخت مو په خیر دی. اجمل شاه فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته خلاص افغان کرکټ لوبډلې او ابراهیم ځدران د افغانستان او نړیوال کرکټ کې یو شمېر ریکارډونه جوړ کړ. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. افغان کرکټ لوبډلې په پرونۍ لوبه کې ډېر ریکارډونه جوړ کړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د پرون د سریلانکا په وړاندې په دریمه 50 اوریزه لوبه کې 313 منډې جوړې کړې چې دا د افغانستان کرکټ په تاریخ کې دریم لوړ هدف دی. په نړیوال کرکټ کې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنی کرکټ کې تر ټولو لوړ هدف یې د آیرلند په وړاندې 338 ټاکلی وه. دویم لوړ هدف یې د زمبابوې په وړاندې و چې 333 وه او دریم لوړ هدف یې دا و چې د سریلانکا په وړاندې 314 منډو هدف وټاکل شو او ټوټال دا 5م ځل و چې افغانستان تر 300 لوړ هدف ټاکي. همدغه راز په دې لوبه کې ابراهیم ځدران او نجیب الله ځدران د افغانستان لپاره په 4م ویکټ تر ټولو لوړه ملګرتیا وکړه چې 150 منډې وې. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د نوروز منګل او سمیع الله شینواري 144 منډو زیات ملګرتیا کړې وه. بلاخوا د افغانستان لپاره ټوټال 9 زیاته ملګرتیا وه. تر ټولو لوړه ملګرتیا د محمد شهزاد او کریم صادق ترمنځ په 2مه ویکټه شوې وه چې هغه په 218 منډو ملګرتیا وه. ابراهیم ځدران د افغانستان او نړیوال کرکټ کې یو شمېر ریکارډونه جوړ کړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان توپ وهونکی ابراهیم ځدران د سریلانکا په وړاندې زبردسته توپ وهنه وکړه او په دې سره هغه د افغانستان او نړیوال کرکټ کې یو ګڼ شمېر ریکارډونه جوړ کړ. ابراهیم ځدران د سریلانکا په وړاندې 138 توپ وهنې باندې 162 منډې وکړې چې د هغې پاڼې کې 15 څلوریزې او 4 شپږیزې شاملې دي چې دا د افغانستان کرکټ په تاریخ کې تر ټولو لوړې منډې دي. ابراهیم د افغانستان لپاره 50 اوریزې لوبې کړې دي. 433 منډې لري چې اوسطي منډې 1.9 دي او سټریک ریټ یې 8.1 دی چې ټوټال 3 سلیزې هم پکې شاملې دي. په دې سره ابراهیم ځدران د هندي لوبغاړي ګوتم کامبیر او سچن تندولکر ریکارډ مات کړ او لومړی لوبغاړی چې په سریلانکا زیاتې منډې جوړوي. تر دې وړاندې ګوتم کامبیر د سریلانکا په وړاندې 150 او سچن تندولکر 138 زیاتې منډې جوړې کړې وې. بلاخوا ابراهیم ځدران لومړی افغان شو چې د سریلانکا په وړاندې 50 اوریزې لوبې لړۍ کې 2 سلیزې جوړوي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل